ایمان پلورونکي 114 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو په تیره برخه کې تاسو واوریدل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله بالاخره وتوانیده چې ټول داخلي ګډوډۍ ختم کړي، خو بیا هم په مصر کې حالات سم نه وو. او په تیره برخه کې موږ او تاسو یو عنوان پیل کړی وو چې هغه شپه، روح او روحنی. او د تیرې برخې په پای کې موږ او تاسو واوریدل چې شیخ سنان بالاخره لبنان ته ولاړ او هلته له صلیبیانو سره په یو غونډه کې ناست و. یو فرانسوي لوزینان وویل سلطان صلاح الدین ایوبی به کله وژل کېږي؟ هغه زهر چې تا سلطان نورالدین زنګي ته ورکړي وو هغه به څه وخت سلطان صلاح الدین ایوبی ته ورکوي؟ شیخ سنان وویل سلطان نورالدین زنګي د زلزلې په ورځو کې لالهانده ګرځېده او د خپل ځان څخه بې پروا و، نو ځکه موږ هغه ته په زهر ورکولو کې کامیاب شو. خو سلطان صلاح الدین ایوبی ته زهر ورکول هیڅ امکان نه لري. یو صلیبي سالار وپوښتل آیا د سلطان صلاح الدین ایوبی خوراک برابرونکی نه اخیستل کېږي؟ شیخ سنان هرمن ته اشاره وکړه چې د دې پوښتنې ځواب به هرمن درکړي. هرمن وویل موږ په دې هکله ډېر کوښښونه کړي خو هیڅ کامیاب نه شو. د هغې علت دا دی چې د سلطان صلاح الدین ایوبی ټول کسان د هغه مریدان او مخلص خلک دي. هغه خپل مرګ قبلوي خو د خپل پیر او مرشد ناروغي ته هم تیار نه دي. په هغوی کې څو پاخه کسان شته چې زموږ هر پلان ناکام، چې په هغې کې علي بن سفیان، حسن بن عبدالله، غیاث بلبیس او زاهدان شامل دي. هغوی دومره تکړه دي چې د انسان باطن او روح ته ځان رسوي. خو ورونو په دغه غونډه کې فلیپ اګسټس هم ناست و. هغه وویل اصلا موږ باید اسلام ختم کړو ځکه چې دا ټول د هماغه دین کار دی. که موږ د مسلمانانو ایمان او دین خراب کړ او د هغوی عقیدې مو خرابې کړې بیا هر څه کار پرې کېدای شي. څرنګه چې د پخو او مشرانو خلکو د عقیدې بدلول ګران دي، نو موږ باید کوچنیان او د خام عمر کسان تر روزنې لاندې ونیسو او هغوی په خپل رنګ کې رنګ. هرمن وویل دا کار یهودیان کوي او د دې کار پایلې لږ په ځنډ باندې راوځي. سمدستي له هغو څخه کامیابي غوښتل امکان نه لري. موږ هم تر هغوی وروسته نه یو. په دې هکله مو یو پلان جوړ کړی او عملي ګامونه مو هم پورته کړي چې پایلې اوس لږ لږ ښکاره سوي دي. خو فلیپ اګسټس وویل دا کار باید پرله پسې روان وي. کېدای شي موږ په خپل ژوند کې پایلې ونه ګورو خو راتلونکی نسل هغه باید وګوري. که دا کار وشو نو صلیب به غالب شي او مسلمانان به هسې تش په نامه پاتې شي چې ټول به زموږ غلامان وي. ورونو د فلیپ اګسټس چې د مسلمانانو سرسخته دښمن و دې خبرې ته ښه متوجه سئ چې هغه وویل چې داسې وخت به راسي چې مسلمانان به تش په نامه پاتې وي. ریمانډ وویل شیخ سنانه موږ تا ته هر ډول کومک او مرسته درکوو خو کلا درته نشو سپارلی. تاسې باید خپلو کارونو ته په مصر کې زور ورکړئ چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پام هغې خواته واړوي او خپله د هغه د وژلو ډېر زیات کوښښ وکړي. شیخ سنان وویل زه درته په څرګنده وایم چې نور د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف یو ګام هم نشم پورته کولی. په هغه باندې ما خپل ډېر قیمتي کسان ضایع کړل او زما سره هغه د عیسیت په کلا کې ډېر احسان هم کړی. ما څو ځلې په هغه باندې حملې وکړې خو سره د دې ټولو هغه زه خوشي کړم. زه د هر چا وژلو ته چمتو یم خو د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژلو څخه بخښنه غواړم. هرمن چې په دې غونډه کې و هغه وویل موږ اوس په قاهره کې داسې حالت را پیدا کړي چې سلطان صلاح الدین ایوبي د هغې څخه بلې خواته نشي تللی. په سوډان کې مو کسان برابر کړي چې په مصر باندې وړې وړې او کمانډوي حملې وکړي او مصریان تل بوخت وساتي. په دې کنفرانس او غونډه کې چې څومره فیصلې وشوې هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي 2 جاسوسان واورېدې چې د دې غونډې خدمت کوونکي وو. ورونو د علي بن سفیان رحمه الله په اړه خو مخکې ویلي وو چې له تصور څخه جګ دماغ الله تعالی ورکړي وو. هغه مخکې له مخکې په دغسې ځایونو کې خپل استخباراتي کارکوونکي ګمارلي. په دې خدمت کوونکو کې یو ویکټر نومېده چې
چې فرانسوي و د هغه وظیفه د شراب راوړل او ویشل او بل پکې یو ترکای و چې راشد جنگیز نومېده خو هغه خپل ځان یونانی عیسایي معرفي کړی هغوی دواړه د مهمو غونډو خدمت کوونکي وو دوی به چې څه اورېدل هغه به یې سمدستي سلطان صلاح الدین ایوبي ته رسول د دې غونډې ټول معلومات هغوی دواړو واخیسته دا دوه کسان هرمن ښه چاڼ کړي وو خو بیا هم ورڅخه تېر شوي وو او هرمن نه و پوهېدلی چې دا د مسلمانانو جاسوسان دي ورونو اوس به ورسو قاهرې ته په قاهره کې ورانکاري او وژنې زیاتې شوې وې د مصري پوځ د یو نائب سالار معاون د کور څخه د باندې مړی پیدا شو هغه ماښام له کوره وتلی او تر سهاره پورې کور ته رانغی سهار یې مړی د باندې پیدا شو چې د ده او د نورو کسانو د پښو نښانې هم هلته ولیدل شوې د هغه د ملګرو دوستانو او نورو خلکو څخه پوښتنې وشوې خو هېڅ شک په چا باندې ونه شو او نه وژونکی معلوم شو ورونو 2-3 ورځې وروسته د همدې رتبې یو بل پوځي افسر مړ پیدا شو چې په خپله خونه کې پروت و د هغه په هکله پوره لټون او تحقیقات وشول خو دې تحقیقاتو هېڅ پایله نه درلوده د هغه مړی چې پیدا شو دوی لږ شانته ځاګ پروت و چې هغه ځاګ یې سپي ته ورکړ نو د نیمې ورځې څخه وروسته هغه هم له منځه ولاړ د دې څخه معلومه شوه چې دې کسانو ته زهر ورکړل شوي دي داسې زهر چې خوند او رنګ یې نه درلود د ډېرو پلټنو څخه وروسته دوی دې پایلې ته ورسېدل چې دا ټول د صلیبیانو کارونه دي چې د حشاشانو په وسیله یې سرته رسوي د دې دوه وژنو څخه وروسته د جاسوسي د ادارې څارونکي بیدار او متوجه شو په سرحدي سیمو کې هم څارنه تیزه او زیاته شوه قومندان تر وژل کېدو وروسته په قاهره کې د خیمو ګودام وسوځول شو چې دا هم د ورانکاري عمل او کړه وړه ورونو علي بن سفیان خپل کسان زیات کړل او هر لوري ته یې خپاره کړل خو د هغه 5 جاسوسان ونیول شول دا هغه جاسوسان وو چې نور جاسوسان به یې نیول خو هغوی خپله په جال کې راګیر شول په دې سره د قاهرې جاسوسي نظام د بیکارۍ په لور باندې روان شو نو علي بن سفیان خپل هغه کسان په کار واچول چې په دې فن کې استادان وو تر څو د دوی په مرسته ورانکاري پیدا کړي هغه خپل یو تکړه جاسوس مهدي الحسن راوغوښت او هغه د قاهرې جنوبي برخو ته واستاوه تر څو ټولې هغه لارې او ځایونه چې جاسوسان ورڅخه کار اخلي ولټوي د هغه سره اوښان او څاروي وو او د شپون په جامه کې هلته ولاړ ورونو مهدي الحسن یا مهدي الحسن څو ورځې پرله پسې تر ماښامه پورې ګرځېده خو هېڅ ډول شکمن کس یې په نظر ورنغی علي بن سفیان په دې شک کې و چې په دې ساحو کې چیرې چې د فرعونیانو د وخت کنډوالې وې کوم ګروپ او ډله ورانکاري شته چې د همدې ځای څخه ورانکاري کوي هغه مهدي الحسن ته وویل چې د شپې او ورځې وګرځي او شکمن کسان را پیدا کړي ورونو په دې پلټنو ګرځېدلو او راګرځېدلو کې یو ورځ هغه په دښته کې ګرځېده چې یو بوډا سړی یې ولیده چې بوټي یې راټولول ګوري چې د قاهرې مشهور او نامتو حکیم او طبیب دی هغه ورغی نو ځان یې ورته شپون وښود او له هغه څخه یې پوښتنه وکړه دلته څه کوې هغه ځواب ورکړ د دوایي جوړولو لپاره بوټي راټولوم مهدي الحسن ورڅخه وپوښتل تاسې د کوم شي تداوي په دې بوټو سره کوئ هغه ورته وویل چې ته کله درملتون او د معاینې ځای ته راشې نو زه به تا وګورم بیا به معلوم شي چې ته کومه ناروغي لرې او که نه کله چې هغه ماښام درملتون ته ورغی نو حکیم یې نبض وکړ بیا په سترګو کې وکتل نو حیران شو مهدي الحسن په دې خبره ورخطا شو چې ولې حکیم دومره زما د سترګو په لیدو باندې ورخطا شو حکیم وویل څه خاص خبره نشته خو ما ته څه شک پیدا شو زه تا ته لږ دوا در کوم که د دې سره ښه نه شوې نو بیا به دې پوره او سم علاج پیل کړه هغه ته یو پړۍ ورکړه چې د شپې یې وخوري هغه هم د خوب څخه د مخه پړۍ وخوړه او سمدستي پرې خوب راغی سهار چې کله د خوب څخه را بیدار شو نو ډېر خوښ او خوشحاله شو او طبیعت یې ښه تازه و نو ډېر خوشحاله شو چې دوایي ښه اثر کړی خو مهدي الحسن د حکیم په مخکنۍ خبره باندې اندېښمن و نو د حکیم څخه یې پوښتنه وکړه چې تا ولې زما د سترګو د کتلو څخه وروسته تعجب وکړ او حیران شو په دې کې څه خبره وه حکیم ورته وویل چې زما دا شک دی چې په تا کوم بد روح اثر کړی که زما اولنۍ دوا کار ونه کړ نو زه بیا د بد روح علاج هم کولی شم مهدي الحسن وپوښتل بد روح زما سره څه کار لري حکیم ورته وویل ته چې په کوم ځای کې ګرځې دلته د فرعونیانو کورونه او باغونه تېر شوي دي په هغې کې چې کوم بد روحونه اوسېږي کوم یو یې ستا د روح سره یو ځای شوی او له هغه سره خپل وخت تېروي
ځکه یې پر تا اثر ښکاري. زه کولی شم تا د هغه بد روح سره مخامخ هم کړم. هغوی د ډېرو ښایسته نجونو په شکل کې کله ناکله ځانونه راښکاره کوي او په همدې شاوخوا کې اوسېږي. ته چې په کوم ځای کې ګرځې دا ډېر خطرناک ځای دی. ورونو، مهدي الحسن چې د علي بن سفیان رحمه الله د ادارې یو تکړه د جاسوسۍ استاد و چې د څه شي پسې ګرځېده هغه دته په بل شکل کې وړاندې کېده تر څو دی په خپل جال کې راولي. حاکم مهدي الحسن ته وویل ما نن شپه هغه بد روح حاضر کړ او هغه ډېر عذر کاوه چې دا زما ډېر خوښېږي. یو ځل دې زما سره ملاقات وکړي، زه تا ته تعویض در کوم. هغه له مړ څخه وتړه او د هغه سره لیدنه وکړه. هغه هر وخت ستا پسې ژاړي، د هغې ستا سره مینه پیدا شوې، له دې امله هر وخت ژاړي. ورونو، مهدي الحسن بیا هماغه ځای ته ولاړ په کوم ځای کې چې د ده مسؤلیت او وظیفه وه. یوې او بلې خوا ته ګرځېده او خپل څاروي یې څرول. د غرمې څخه وروسته هغه له لرې څخه د ښځې ژړا واورېده چې کله به زیاته شوه او کله به کم. مهدي الحسن فکر وکړ چې کېدای شي دا د بد روح ژړا وي. نو هغه لوري ته هېڅ ونږدې نه شو، خو په زړه کې یې ویره پیدا شوه. ماښام بیا حاکم ته ورغی او هغه ته یې کیسه وکړه. حاکم ورته وویل چې هغه یو ځل ستا سره مخامخ ملاقات کول غواړي. که ته غواړې د دې اثر څخه خلاص شي د هغې سره وګوره. دا هم کېدای شي چې هغه ستا بلکل ملګري شي، بیا به د تل لپاره ستا شي او هغه نورې ګټې هم در رسولی شي. خو یو شرط پکې دی، هغه دا دی چې د دې بد روح راز به هیچ چاته نه وایي. او مهدي الحسن ته هغه حاکم دا هم وویل چې د قاهرې دوه پوځي چارواکي په همدې خاطر دغه بد روح مړه کړل چې هغوی راز رسوا کړل. مهدي الحسن د دې خبرې په اورېدو سره ټکان وخوړ. هغه غوښتل د دې دوه کسانو د مړه کېدو خبره معلومه کړي. نو د حاکم څخه یې وپوښتل چې هغوی په څه طریقه مړه شول. حاکم وویل د دې څخه زیات زه هم نه پوهېږم، خو تا ته تاکید کوم چې په هېڅ صورت د هغوی کیسه چاته ونه کړې، که نه بیا تا ته هم زیان رسوي. بس خبره په زړه کې ساته، ډېرې ګټې به وکړې. کېدای شي هغه تا د فرعون د وخت کومه خزانه هم په ګوته کړي چې بیا به تر اخره عمره پورې بېغمه ژوند کوي، او کېدای شي د کومې سیمې بادشاه یا واکمن هم شي. ورونو، حاکم وویل نن د ماښام څخه وروسته هماغه ځای ته ولاړ شه چیرې چې ما او تا سره لیدلي وو. هلته به تا ته بد روح د یوې حسینې او ښایسته نجلۍ په شکل کې راشي. بیا تاسې په خپلو کې سره خبرې اترې وکړئ. خیر، مهدي الحسن د ورځې دښتې ته د وظیفې لپاره ولاړ. ټوله ورځ چې تېره سوه او ماښام شو نو د حاکم ښودل شوي لوري ته ولاړ. چې کله ښه تیاره شوه نو هغه د غونډۍ منځ ته ورسېده. نو د ښځې ژړا یې تر غوږو شوه او دی هم د هغې ژړا په لور روان شو. نو د یو غار او تونل خولې ته راورسېده. هغه خپل اوښ همدلته پرېښود او غار ته ننوت. په غار کې بیا ژړا واورېده، خو د دې سره هلته روښنایي هم را پیدا شوه. د دې روښنایي په منځ کې د یوې حسینې او ښایسته نجلۍ شکل او صورت ښکارېده، خو نور بدن یې نه معلومېده. هغه ور وړاندې شو خو شکل بیرته ورک شو. مهدي الحسن په ټول غار کې یوې او بلې خوا ته وګرځېده، خو هېڅ یې ونه لیدل. نو اواز یې وکړ چې زه ستاسې د ملاقات لپاره راغلی یم. خو بیرته له هغه لوري څخه اواز راغی چې ته د بلې دنیا سړی یې، ستا په وعدو باور نشته، سبا بیا راشه. ورونو، د دې خبرې له اورېدو څخه وروسته هغه د تونل بلې غاړې ته ووت. هلته هم د غونډۍ په سر روښنایي ښکارېده، خو داسې معلومېده لکه چا چې اور بل کړی وي او روښنایي دې خوا ته راپرېوتې وي. هغه له دې څخه وروسته د تونل څخه راووت او په خپل اوښ راسپور شو او کور ته راغی. سهار علي بن سفیان ته ورغی. هغه ورته وویل چې ستا کار له دې ځایه څخه ختم شو او بل لوري ته ولاړ شه. مهدي الحسن علي بن سفیان ته وویل زه 3-4 ورځې نور هم په دې ځای کې کار کوم، کېدای شي ما ته څه په لاس راشي، بیا به زه درته ووایم چې اوس دلته اړتیا شته که نه. وروسته حاکم ته ورغی او د هغه سره یې د نن شپې ټوله کیسه وکړه. حاکم ورته وویل نن شپه بیا حتما ورشه، خو وسله به له ځانه سره نه وړي. مهدي الحسن په خپل اوښ سپور شو او هماغه ځای ته ولاړ چیرې چې یې د شپې بد روح لیدلی و. هغه د ورځې په رڼا کې هغه غار او تونل هم ولید. د تونل بل لوري ته ووت او هلته وګرځېد. د شپې چې په کوم اور باندې شک راغلی و هغې لوري ته روان شو. چې لږ ولاړ یو دروند اواز یې واورېده چې غږ یې ورته راوکړ همدلته ودرېږه، یو ګام مخکې رانه شي. زموږ د دنیا په راز باندې د پوهېدو کوښښ مه کوه، هغه به یوازې تا ته د شپې په نظر درشي،
بیرته ولاړ شه او د شپې راشه. خیر مهدي الحسن بیرته راغی او تر ماښام پورې په دښته کې ګرځېده. ماښام چې کله ته د حکیم د حکم خلاف یې له ځانه سره لوی او اوږد خنجر د جامو لاندې پټ کړ او روان شو. کله چې غار ته ورسېده نو تونل ته داخل شو. هلته رڼا راغله او بیرته ورکه شو. هغه ځان یو لوري ته پټ کړ چې بد روح راغی او ده ته یې اواز وکړ بې وفایي به نه کوې، زه د 2000 کلونو راهیسې ستا لاره څارم. ورونو مهدي الحسن په تونل کې د دیوال خواته پټ ولاړ و. کله چې نجلۍ ورڅخه لږ مخکې ولاړه نو هغه په زړه کې وویل زه په دې حمله کوم. که بد روح وي نو هغه به په لاس رانه شي او که انسان وي نو ماته به هم ښکاره شي. نو یو دم یې په بد روح باندې ورټوپ کړه او کلکه یې راونیوله. کله چې نجلۍ پوه شوه چې هغه زه وپېژندلم نو هغه ته یې په درانده اواز وویل دا د ټوکو ځای نه دی، که نه اوس به اور واخلي او لولپه به شي. خو ورونو مهدي الحسن چې د استخباراتي څانګې استاد و خنجر یې راویست او د نجلۍ په زړه یې ورکېښود او ورته ویې ویل نور اوازونه باسې که خنجر دې په زړه کې نه باسم. څرنګه چې مهدي الحسن استاد و او د صلیبیانو او حشاشانو ټول چلونه ورته معلوم و، هغه ته د دې شک پیدا شو چې حکیم ورته ویلي و چې ته به وسله نه وړې او که وسله در سره وي نو بیا هغه بد روح مخې ته نه راځي. نو د مهدي الحسن سره خو خنجر و او بیا هم ورته بد روح مخې ته راغی. نو له هغه سره شک پیدا شو چې په دې کې څه مسله شته. خو له دې پیښې څخه وروسته ښځې په خوږ اواز سره وویل ما ته د دې لپاره ځان ته نه نږدې کولې چې د فاني دنیا انسان یې او زه د 2000 کلو راهیسې ستا لاره څارم. مهدي الحسن وویل ستا د انتظار شېبې پای ته ورسېدې، ته زما د ناپاکې دنیا ښځه یې او اوس ته د ارواحو پاکې دنیا ته نشې تللی. ښځې وویل زه لوی خبرې نه کوم، زه ښځه نه بلکې ښکلې ځوانه پیغله یم. زما دا کلمات په خور سره واوره. زه په دې پوهېږم چې ته څوک یې او دلته د څه لپاره راغلی یې. زه په تا باندې دومره مینه یم چې ستا د حاصلولو کوښښ مې کاوه او دا طریقې مې اختیار کړې. مهدي الحسن وویل زما سره روانه شه. نجلۍ وویل که زه ستاسې سره ولاړه شم نو دواړه به د لوږې څخه مړه شو، او که ته له ما سره ولاړ شي نو د فرعونیانو خزانه به ترلاسه کړې او د څو ټکو لپاره به جاسوسي نه کوې. مهدي الحسن وویل زما د حاصلولو پرته دلته تاسې نور څه کوئ؟ نجلۍ وویل له ما سره نور ملګري دي چې خزانه راباسي. خو مهدي وویل اوس هغوی چیرې دي؟ نجلۍ وویل له ما سره لاړ شه، هغوی به ستاسې تود هرکلی وکړي. مهدي الحسن چې کله هغه نجلۍ له مټو څخه ونیوله هغې ورته ځان نږدې کړ. له هغې له بدن څخه داسې خوشبویي تله چې هغه یې خمار کړ. نو هغه دا محسوسه کړه چې دا د ایمان اخیستلو لومړی پوړی ده. نجلۍ وویل که په رڼا کې دې ولیدم خپله دنیا به دې هېره شي. مهدي الحسن د نجلۍ له جامو څخه 3 ټوټې چیرې کړې، په یوه یې د هغې خوله او په 2 نورو یې د هغې لاسونه او پښې وتړل او بیا بل لوري ته ووت تر څو نور حالات معلوم کړي. خو هلته یو کس ناست و چې نجلۍ ته یې اواز وکړ. څرنګه چې د هغې خوله بنده وه نو ځواب یې ورنه کړی شو. سړی راغی او نجلۍ ته ورنږدې شو. ګوري چې د هغې لاسونه خوله او پښې تړل شوي دي. هغه په همدې حالت کې و چې مهدي الحسن د شال لوري په خنجر باندې وواهه او د هغه دمه یې دلته ور جوړه کړه. بیا وړاندې ولاړ، ګوري چې هلته لویه کوټه ده او په هغې کې څو کسان سره لنجونو ناست دي. یو بل ته وایي چې ولې هغه دواړه دومره ځنډني شول. یوه یې وویل رابره ده د کار سړی پیدا کړی. بل وویل له دې سړي څخه ډېر کار اخیستل کېږي ځکه چې هغه پوخ او باوري جاسوس دی، د هغوی ټول شیان ورته معلوم دي. دوی همدا خبرې کولې چې یو راغی او دوی ته یې وویل ګوپل مړ پروت دی او چا په خنجر وهلی او نجلۍ هم نادرکه ده. هغوی وپوښتل سړی چیرې دی؟ هغه کس ورته وویل اوښ یې د تونل په خوله کې ولاړ دی خو خپله نشته. د ډلې مشر حکم وکړ چې سمدستي ووځئ او لټون یې وکړئ چې نجلۍ او سړی چیرې ولاړ. هغوی یوې او بلې خواته خپاره شول چې مهدي الحسن هم هغوی ولیدل. مهدي الحسن نجلۍ په اوږه کړه او له بلې لارې څخه سفر پیل کړ. هغه لږ ځنډ وروسته د نیل غاړې ته راغی او په اوبو کې یې ځان وغورځاوه. د هغه پوره لامبوزده وه، نجلۍ هم ورسره وه. هغه تر یو ځای پورې په اوبو کې راغی خو په دې حالت کې د شپېلکې وهلې چې د نیل د غاړې پیرداران را خبر کړي. هغوی پرې را خبر شول او کوچنۍ کښتۍ یې هم ورته راوستله او دوی پکې سپاره شول او د قاهرې په لور باندې وخوځېدل.
هغه غوښتل له سهار څخه مخکې باید دا ځای محاصره شي چې هغه نور رانکاري ونه تښتي. کله چې مهدي الحسن د تونل څخه ووت او بلې خواته ولاړ نو د نجلۍ ملګرو هرې خواته لټون پیل کړ. لوړې ژورې هر څه یې وکتل خو هېڅ درک معلوم نه شو. خو اوښ له هماغسې ولاړ و. هغوی په دې فکر کې شول چې اوښ ولاړ دی او هغوی دواړه نشته. د ډلې مشر وویل خپل سامان سمدستي راټول کړئ او حرکت وکړئ ځکه که نجلۍ قاهرې ته ورسېده نو بیا زموږ د نیولو امکان زیات دی. خو د هغوی په منځ کې اختلاف پیدا شو. چا ویل چې ځو او چا ویل چې نه ځو. په همدې کې سره بوخت شول او سهار پرې راغی. کله چې مهدي الحسن د نجلۍ سره قاهرې ته ورسېده نو سمدستي علي بن سفیان ته ورغلل. هغه له خوب څخه راپاڅاوه او لومړی د حکیم د نیولو حکم وکړ. د حکیم تر نیولو وروسته د چټک غبرګون یا عکس العمل سرښندونکي مجاهدین له ځانه سره کړل. علي بن سفیان، مهدي الحسن او نجلۍ ټول د فرعوني ودانۍ په لور باندې ولاړل. هغه ځای محاصره کړ. څه کسان په لومړي ګام کې ونیول خو ځینې یې او بلې خواته وتلي او پټ شوي وو. هغوی هم وروسته ونیول شول. د کوټې څخه ډېر زیات شیان راووتل چې په هغې کې زهر، ورغورځونکي کیمیاوي مواد، نختې روپۍ، غشې، لیندۍ، تورې او داسې نور شیان. هغوی ټول شیان راواخیستل او قاهرې ته راغلل خو هېڅوک یې هم خبر نه کړل چې داسې پېښه شوې. ورونه د حکیم کور ته چې کله نیونکي کسان ورغلل نو د هغه سره په کوټه کې یوه پیغله نجلۍ په کټ کې پرته وه او خپل حکیم د شرابو په نشه کې مست پروت و. د هغو ټول کور تلاشي شو او ډېر زیات شیان ورڅخه راووتل. په درملتون کې هم ځینې زهري مواد پیدا شول. کله چې د هغه څخه تحقیقات او پلټنه وشوه نو اقرار یې وکړ چې د قاهرې د پوځ دوه لوړ رتبه چارواکي هم د په خپله زهر وژلي دي ځکه چې دا د حشاشانو او صلیبي پروګرامونو مخالف و. دعوت ورکړل شو خو یې نه منلو ځکه نو د هغوی د وژلو فیصله وشوه. هغه دوه نور لوړ رتبه چارواکي هم وښودل چې غواړي د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې په پوځ کې بغاوت را پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د سوډان څخه په مصر باندې حملې پیل کیږي چې دا د صلیبیانو پلان دی او په دې سره غواړي د سلطان صلاح الدین ایوبي توجه د بیت المقدس څخه راواړوي. ټول هغه چارواکي او کسان سمدستي ونیول شول چې په دې کارونو کې یې لاس درلود. ورونو په دې وختونو کې د قاهرې والي ملک العادل د سلطان صلاح الدین ایوبي ورور هغه د دې ټولو کارونو څخه خبر کړای شو او د نیول شوو کسانو په حق له ورڅخه لارښوونې وغوښتل شوې. هغه وویل دا مسئله ډېره درنه ده، زه باید د خپل ورور سلطان صلاح الدین ایوبي سره وګورم. ملک العادل د قاهرې څخه شام ته ولاړ او په حلب کې د هغه سره وکتل او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي د جګړې د محاذ مسؤلیت خپل ورور العادل ته وسپاره او بیا دمشق ته راغی. هلته یې خپل بل ورور د والي په حیث وټاکه او خپله قاهرې ته راغی. علي بن سفیان هغه ته ټول شیان وویل او په ټولو شیانو یې خبر کړ. سلطان صلاح الدین ایوبي سهار خپل ټول پوځ ته د روزنې په میدان کې د حاضرېدو حکم وکړ. هغه ټول کسان چې تر اوسه پورې نیول شوي وو او نور څه د ورانکارۍ سامان چې په لاس راغلی وو هغه میدان ته راوړل شو. صلیبیان، حشیشان، نجونې، مسلمان چارواکي د حکیم او سامان سره یو ځای نقد روپۍ هم راوړل شولې او ټول په میدان کې ودرول شول او سامان کېښودل شو تر څو ټول پوځ هغه وګوري. ټول پوځ د دې کسانو له مخې څخه تېر کړی شو تر څو په خپلو سترګو هر څه وګوري. بیا سلطان صلاح الدین ایوبي میدان ته راغی او خلکو ته یې وویل که له تاسو څخه کوم یو زه په دې مطمئن کړم چې تاسو د اسلام د سپېڅلي دین د عظمت په خاطر زما په خلاف باندې راپورته شوي یاست او د لومړۍ قبلې د ازادۍ اراده لرئ او یرغل کوئ چې یو ځل بیا د اسلام تر بیرغ لاندې د ژوندانه شپې او ورځې تېرې کړي، راوړاندې شئ، زما نه توره واخلئ او زما په آس باندې سپاره شئ، زه د قیادت څخه لاس اخلم. ورونو په دې حالت کې هر لوري ته چوپتیا خپره وه. سلطان صلاح الدین ایوبي مجرمانو ته وکتل او ویې ویل د کعبې په رب قسم زه خپل حکومت تاسو ته سپارم. سلطان صلاح الدین ایوبي بیا خپل پوځ ته وویل ای د الله تعالی زمرو تاسو چې په خپلو خاورو کې بغاوت راپورته کوئ دا د اسلام د سپېڅلي دین په خاطر نه بلکې د داسې مال او نجونو لپاره چې ستاسې په وړاندې ولاړ دي. که زه دروغ وایم نو راشئ او زما خبره غلطه ثابته کړئ. سلطان صلاح الدین ایوبي د خپل آس څخه راښکته شو او حکیم ته یې وویل زما په آس سپور شه. سلطان صلاح الدین ایوبي حکیم ته وویل ته اوس ووایه چې زه دروغ وایم. حکیم په لوړ اواز وویل سلطان صلاح الدین ایوبي رښتیا وایي او بیرته له آس څخه راکوز شو. له دې څخه وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي په خپل لاس د حکیم سر له تنې څخه جدا کړ او نور ټول کسان یې بندیان کړل.
سلطان صلاح الدین ایوبي خپله توره د پوځ مخ ته ګزاره کړه او ویې ویل ای د الله تعالی د لارې سرښندونکو که ما انصاف نه وي کړی راپورته کړئ دا توره او زما سر پرې راپرې کړئ. ورونو په لومړي صف کې ولاړ سالار توره راپورته کړه او په دواړو لاسونو یې سلطان صلاح الدین ایوبي ته وړاندې کړه. وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي خپل ټول چارواکي راوغوښتل او سلا مشوره یې ورسره پیل کړه. سلطان صلاح الدین ایوبي افسوس وکړ چې دا دي هغه زما خپل وروڼه چې زما لاره بندوي او موږ نه پرېږدي چې بیت المقدس ته ولاړ شو. نن باید موږ په بیت المقدس کې ناست وای او هغه مو آزاد کړی وای، خو د ملت غداران او صلیبي ورانکاران په ګډه زموږ لاره نیسي. سلطان صلاح الدین ایوبي سمدستي د سوډان چارواکو ته لیک واستاوه چې که ستاسې له پولو او سرحد څخه هر ډول پوځي عملیات وشول نو دا به په مصر باندې د حملې معنا ولري او بیا به موږ آزاد چې خپل انتقام او بدله واخلو. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله تاریخ که له نن زمانې سره قیاس سي ټولو مسلمانانو ته معلومه سي چې نن چې بیت المقدس د یهودو په لاس کې دی خپل مسلمانان وروڼه د مجاهدینو په مخ کې خنډ دي. په هر هېواد کې چې مخلص مجاهدین راپورته کیږي بیرته د صلیبیانو په اشاره باندې څو مسلمانان چې خپل ایمانونه یې خرڅ کړي د مجاهدینو په مخ کې خنډ کیږي. ښه مثال یې زموږ او ستاسې ملک دی چې دا 20 کاله د مجاهدینو مبارزه د خپلو وروڼو سره روانه ده چې د صلیبیانو په څنګ کې زما او ستا په کور را اوړي او ما او تا خپل هدف ته نه پرېږدي. خیر په راتلونکي کې انشاء الله تعالی له الله څخه دا هیله لرو چې ټول مسلمانان وروڼه سره یو د صلیبیانو په مقابل کې یو قوت او یو ځواک شي تر څو بیرته اقصا د مسلمانانو لاسته ولویږي انشاء الله تعالی. ورونو دا چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په مخ کې نور کوم خنډونه دي، آیا سلطان صلاح الدین ایوبي به له مصر څخه بیرته د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي او کوم پلانونه به ونیسي؟ دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په راروانو برخو کې سره له جهادي او ګټورو تبصرو واورئ انشاء الله تعالی. د 114 برخې پای.